پیشگی بخنه غواړم دا زبانی خبرې چې خاص طور زه کوم چونکې مقرر نه یم نو په دې کې هغه ترتیب نه پاتې کېږي خو بس چې څه کومه خبره مخې له راځي نو هغه به کوم یو متل به کولی شو چې خدای پاکه چې پیدا دې ګدا نه کړه نور دې څه له پښتانه کړه مطلب دا دی چې په پښتنو کې کوم اوصاف دي ننګ غیرت بادری جرأت میلمستیا او دا ټول صفتونه په ګدانو کې موجود دي ښاغلی فیض محمد خان ګدون چې د شعر او ادب په حواله مونږ د فیض ګدون په نوم پیژنو دغه ټول اوصاف باندې خدای ښایسته پیدا کړی دی څنګه چې په کړوړه ښایسته دی دغسې په کردار او په خوی بوی هم ښکلی او سپېڅلی دی تیسره د ملاقات نیټه او کال خو راته نه دي معلوم خو مونږ چې کله د ستارو بازار کې ستاره مارکیټ کې د نظیر الحق کریم په کوارټر کې اوسېدو یو دوه وړې کمرې وې په یوه کمره کې به زه وم او په یوه کې به نظیر الحق سره اقبال حسین افکار او ما به ورته سوغالې وې دغه کوارټر ته خو څه د پښتو ادبي سوسایټۍ په وجه او څه زمونږ د خپل ذوق او شوق تر مخه دغه کوارټر ډېر مرکزی حیثیت حاصل کړی او چې د لرې لرې نه به شاعران ادیبان راتله نو زموږ په شلېدلې درې او په ماته ګوډه کرسۍ به موږ سره ناستې کولې شپې به یې تېرولې فیض ګدون دغه ورځو کې او پی ایف کې و د سمندر پورې پاکستانیانو فاونډیشن کې ملازم و او دې سره یو ملګری زموږ عزیز رشتہ دار و لطیف ملنګ جان هغه هم د ادبي سوسایټۍ په اولنو غړو کې شامل و د هغه په ذریعه دی یو ماسخوتن راغلی و وارث اخونخیل هم ورسره زما په خیال خبرې اترې کېدې نو دوی خو زه د ریډیو په حواله پیژندم چې ته پخوا به چې که تاسو په غلطۍ د پښتو خبرونه اورېدلي نو په هغه خبر لوستونکي کې به یو اواز دام و چې د مشتاق نه خبرونه اورئ خیر دغه پیژنګلو نه پس زمونږ د تعلق مزې تر اوسه پورې لا شلېدلې نه دی او خدای دې دغه شان قایم دایم ساتي فیض محمد ګدون یو ښه شاعر هم دی د غزل هم ویلی شي خو د جذباتو اظهار په نظم کې ډېره په معاصره پیرایه کې دی کولی شي یو ښه نثر لیکونکی هم دی پرته له دې دی یو ښه کمپوزر او ډیزاینر هم دی په کوم ورځو کې چې دوی د روزګار په سلسله کې سعودي عربستان ته لاړل نو ګو چې دوی خاص تربیت یا زده کړه نه وه حاصله کړې خو په لږو ورځو کې هلته په کمپیوټر باندې د دوی لاس بر شو او ما ته به چې کوم خطونه را لېږل او هغه کمپوز شوې مسودې به یې راولېږلې نو زه به حیران دریان شوم نو ما هغه وخت کې یوه مشوره ورکړې وه چې که نور څه نشي کولی نو کم نه کم دا خپله شاعري دغه ته کمپوز کا اوس خو له خیره اسد ګدون په خپله یو لوی فنکار او ډیزاینر دی شکیل د دې د مشر رور چې دی نو هغه هم د کمپیوټر سره بلد سړی دی خو زه به دا ووایم چې تر اوسه پورې چې د دې شعري مجموعه لا د طبعات په کالو ښایسته شوې نه ده نو وجه یې دا ده چې وی د چمیار خپله څپلۍ او چڼیا اکثر شلیدلي خو اوس موږ امید لرو هیله لرو چې دا کار د زر تر زره سرته ورسولی شي او هیڅ ګرانه خبره نه ده چې د دې شعري مجموعه دی د طبعات په کالو ښایسته شي ځکه چې موږ خبرې کوو نو د کوم ځای نه به حواله ورکوو
حافظه خو په یو وخت کې حافظه چې څنګه وخت تیریږي نو هغه حافظه رو رو کمزوري کیږي. دویم چونکه ما اول وې چې د ګدون د سیمې پیداوار دی نو دا غیرت پښتونولي قامولي دا ټول اوصاف دیتا په میراث کې پاتې شوي دي. د دې نیکه زه به داسې ووایم چې د ځوانۍ له پیغورې کور کلی پرېښو بیا الله پوهېږي چې په لرې وطنونو سر شو چې هغې به څومره هلې ځلې کړي څومره ستونزو سره به مخ شوي او د کومو مرحلو نه به تیر شوي خو پوره 40 کاله پس چې هغه د امریکې نه راغی هیټ یې په سر و او کوټ پتلون اغوستي اول د مور قبر لاړ فاتحه وکړه او په لږو ورځو کې دیول خاریه ټول د هغه په وس کې او د هغه په د مټ لاندې وه د دوتر خاوند شو. خدای پاک چې ولې کوم زوی ورکړی قریش خان د فیض ګدون پلار هغه خو په نازونو کې لوی شوی یو زوی و د پلار نو هغه په تعلیم محرومه پاتې شوی دی لکه تعلیم یې نو کړی خو دا د قدرت ورکړی دی که دغه شخصیت تاسو لیدلی وی او خبرې اترې ورسره شوی وی نو داسې نه ښکارېده چې ګنې دی لوستی بني ادم نه دی. هغه د ژوند د مشاهدې او تجربې په مدرسه کې سبقونه ویلي او زما خو ورسره څو ناستې شوی وی په ړومبۍ ناستې کې زه دونه متاثره شوم داسې دروند خوږ شخصیت خوږې خوږې خبرې چې زمونږ د کلي د پښتونخوا څونه قامي مشران چې وو هغې نه ښه پوره واقف وو او په هغې باندې ښه باقاعده تبصرې کولې. د دې نه علاوه د پښتو ټپې او چاربیتې ورته په یاد وی دا زمونږ کمزوري ده چې مونږ ناست وې دغه سړي ته مخامخ هغه ویلې او مونږ ته لیکلی وی نو دا به یو ښه ریکارډ و. بیا هغه ته دام یو خصوصیت حاصل و چې په ځوانۍ کې د خپلې علاقې لارښود مشر او د سماج خدمتګار و. نو په پخواني قبلیس پاکستان مغربي پاکستان چې کله ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی و نو قریش خان کاکا د دغه علاقې منتخب ممبر و د ټولو نه کم عمر ممبر و او هم داغه په ووټ باندې په یوه مرحله کې ډاکټر خان صاحب د کامیابۍ منزل تر سره کړی. بیا وروستو دور کې دا به 1959 چې نیشنل عوامي پارټۍ بنیاد کې ښودی شو نو په هغه غونډه کې قریش خان کاکا موجود و یو څو خبرې دم وکړې او بیا لاړ. هغه وی چې موږ خو زلمي وو د مردان ښار سیلم کو په جلسه ما نور څه کول خو دې چې څنګه پاسې لاړ نو د باچا خان له خدای پاک دا یو صفت هم ورکړی چې په یو نظر کې به سړی پیژنده نو هغه باقاعده پوښتنه وکړه چې هغه زلمی څه شو او بیا ولا قریش خان کاکا چې خبر شو نو منځو ته تلو نو قومي سیاست کې چې هغه کم کردار لوبولې دی هغه د ستاینې وړ پدې دی چې یو وخت داسې راغی چې د امریکې د سازش تر مخه پښتونخوا کې په هغه علاقو زمون حکومتونو ګولې اوچلولې بمبارې وکړې په دې جرم چې دی ډوډه کوي دا کشکاش هغه علاقې پیداوار وو نو په دغه علاقه فایرنګ شو ډزې شوی وی نو قریش خان کاکا د خپل قوم د مشر په حیثیت په هغه ډزو کې د هغه خلقو رهنمایي کړې ده او په هغې کې زخمی شوی و. بیا د مردان اسپتال کې چې پروت و نو مې نوم اورېدلی و ځکه چې زما والد صاحب د هغه تپوس لتلی و او د هغه نه مې دا خبرې اورېدلې وې چې قریش خان په دې کې زخمی شوی دی. نو مشر داسې پکاري چې کوم وخت کې سخت راشي
چې هغه د قوم نه مخکې 2 قدمه رواني او د ترخوي مولانا صاحب خبره د هغه ما دا پوښتنه کړې وه چې زموږ سره اجره کې شپه وه، دا خو ضمني خبره راغله چې وایي چې باچا خان هندوستان ته لاړ، نو دغه وخت کې مسز اندرا ګاندھی وزیر اعظم او ډاکټر ذاکر حسین صدر و. د اپوزیشن او د اقتدار په چوکو باندې لوی هغه سیاستدانان موجود و چې د ازادۍ جنگ کړی. نو ما د دغه نه تپوس وکړو د ترخوي مولانا نه چې دا دونه لوی لیډران موجود وو احمد آباد کې چې د هندوانو مسلمانانو کم فسادات وو، دا اور هغې نشو مړ کولی. باچا خان کې صدا سے کمال و چې دی لاړو هغه فساد ختم کول. هغه وخندل وایي چې دی ټولو دا کولی شو خو په توده ځمکه هر څوک قدم نشي کېښودی. دا باچا خان چې لاړ او په لږو ورځو کې لکه د هغې هغه توجن حالات چې کوم دی نو هغه یې ساړه کړه. نو قریش خان کاکا د دغې مشر باچا خان د فکر سړی و او هغې موږ ته د هغې له خیره نور زامن هم شته، خو زموږ دپاره فیض محمد ګدون د قریش خان کاکا له طرفه یو نازولې تحفه ده چې موږ ته یې رابخلې ده. د دې ما تاسو ته ووایي چې خبرې ډېرې دي. په کومو ورځو کې چې پښتو ادبي سوسایټي کار شروع کړو نو موږ به په کوارټرو کې اجلاسونه کول. بیا ورو بهر هم راووتو، نیشنل سنټر کې دستوري کېدې. نو دغه ورځو کې اقبال حسین افکار ښه منډې ترړې والي دي، خو دغه منډې ترړې سره واحد اسرت، فیض ګدون، نذیر الحق کریم او نور داسې ملګري چې دوی به ورسره سم لکه د قافلې روانو او دوی ډېر لوی کار کړی دی او دلته کې د لویو خلکو د سر نه هغه بو کوس کړی. پخوا به ښه لوی ادیبان شاعران مو په دې بیروکریسي کې، خو هغوی به چوپ وو چې د ادبي سوسایټۍ پیغام ورته ورسېده. نه یې به ډېر زیات خوشحاله شو، ذهن به اوس پړدی شو او دغه بو د هغوی د سر نه پښتو ادبي سوسایټۍ کوز کړی دی. د دې یو مرحله داسې راغله چې فیض ګدون د پښتو ادبي سوسایټۍ ستر سکرتر شو. نو دغه وخت کې که زما غلطېږم نه نو سعید ګوهر صاحب زموږ د سوسایټۍ چیرمین و. ډېر ښه دور و هغه. ما ته پکې صرف دا یاد دي چې زما د یو کتاب شفق رنگ چې اردو کې چاپ شوی و او غالباً چې کامران شاه کامران په یو اجلاس کې دا تجویز پیش کړ چې شفق صاحب کله د یو کتاب په ګوته کوي، کله د بل کتاب د مخکتنې خبره کوي. خو دوی چې کوم کتاب چاپ کړی دی کال وشو چې تپوس هم ونه کړو. نو فیض ګدون ووایي چې هم د دې کتاب مخکتنه به کوو. نو دوی هغه دستوره په نفټیک سینما کې کړې وه. ډېر بهترین حال او ډېره شانداره دستوره وه. د هغې دپاره مونږ اجمل خټک صاحب ته بلنه ورکړې وه، خو هغوی د خپلو مصروفیاتو له کبله نو راغلی. نو لطیف افریدي هغه دستورې صدارت کړی و. یو وخت داسې هم راغی چې ما د ریډیو نه ریټایر شوم. نو پریس انفارمیشن ډپارټمنټ کې محمد ګل مروت زنګ یو اشنا و، د هغه په بلنه زه اے پی پی ته لاړم. اے پی پی ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی مشهوره سرکاري اداره ده. هغوی ما ته ووایي چې موږ دلته د پښتو سروس شروع کوو، خو کمپوزر به ته پخپله ګورئ او هغه له موږ دونه تنخوا ورکوو، تا له به دونه تنخوا درکوو. نو ما چې سوچ کوو نو فیض محمد ګدون زما په دغه کې و. فیض محمد ګدون چې راغی نو په 2 تنه په اے پی پی کې د پښتو سروس آغاز وکړو. شروع کې زموږ ډیسک هم نو، موږ به د انګریزۍ سیکشن کې کېناستو، ما به ترجمه کول او فیض ګدون به هغه کمپوز کوو. خو دغه وخت کې
د فیض ګردون ډېر صلاحیتونه ماته په دې راښکاره شو چې په هغه ترجمه کې به سرسڼه دی کوله د ما د پښتو داسې ټکي او ترکیبونه چې هغه د جدید صحافت سره سمون خوړه. نو یو لطیفه پکې دام را یاد شي چې 15 ورځې تېرې شوې بس 2 بجې ورسېدو ماسخوتن به بیا تلو. نو فیض ګردون ماته وایي چې عجیبه خبره دا ده چې مونږ راشو کار وکړو بیا لاړ شو خو اډو څوک تپوس نه کوي چېرې تاسو څه کار وکړو تاسو کله راغلی کله لاړئ هسې نه چې بیا تنخواه نه راکوي. نو ما ورته ویل نه تنخواه خو به ځکه راکوي چې آفیس آرډر جاري شوی دی خو زه احتیاطاً په سبا له وختي لاړم ډایرکټر نیوز له جاوید اختر نوم غالبا. نو الله دې ورسره ښه شي که ژوندي او ما ته پاسېد او ډېر په احترام ما ته وایي چې تاسو په لومبۍ ورځ داسې ښکلی کار شروع کړی دی چې خلک هم حیران کړم. وایي چې زه خو دغه تپوس ته راغلی یم او دی خو اوس په پښتو نه پوهېږي. نو وایي که زه په پښتو نه پوهېږم خو په کمپیوټر دا ټول مواد راځي که نه او بل دا فیډبیک راځي. ما ته اوس ستا نه مخکې قیصر بټ ټلیفون کړی د پېښور نه دا د فرنټیر پوسټ ایډیټر و چې دا پښتو سروس چې شروع کړو دا خو ډېر ښه کړو خو دا کم کسان ته ځان سره ساتلي دي. ما ورته چې د یو نوم ممبر شفق دی د ریډیو پاکستان وایي چې بس دا خو تا فټ سړی مونته دی. نو دې اوس ما ته وایي چې تاسو هغه کسانو کې چې هغه ډیوټډ ورکر ورته وایي مې او چې مونږ خو چې کار کړی دی د اخلاص نه هغه ما ته وایي دا د دې نوو ظلمو لپاره دا خبره دوباره کومه. جاوید اختر ما ته وایي چې یو کاروائی کرنی ہوتی ہے دویم کاروائی ڈالنی ہوتی ہے. میں جی تو پوئی نہ شما وی کار ہوتا کیا ہے ہو کاروائی ڈالنی دا دے وقت ضرورت ہے. نو میں اگر سنگئی وی اگر داسی چلے کا توس پل کار کے نو مال راشے چې جی هغه فلاني خبر مې هم ترجمه کا فلاني ایډیټر سره مې خبره موکړه جی هغه ته مې وویل چې دا خبر به چاپ کوي جی هغه فلاني انټرویو مې ترجمه کړ نه جی دا کار ما نه مخکې کړی دی نه اوس کولی شم. نو هغه په خندا شو وایي راځه زه کومه تمہاری کاروائی میں ڈالتا ہوں. نو فایل راواغسته نو ایم ډي له لاړو منیجنګ ډایرکټر ریاض راو. نو کېناستو وایي چې جی دا اوس 15 ورځې وشوې چې دی راغلي دي او ورسره یو کمپوزر دی دی په 2 تنه په دې 15 ورځې کې زمونږ د ای پی پی خبرونه دونه په ښکلې طریقو کې وکړه چې هر پښتو اخبار راخلو نو په فرنٹ پیج زمونږ خبرونه او څنګه چې دی ورکړي او مکه شان چاپ شوي. هغه ما تاسې په غور کتل نو چې ته د دې نه مخکې کوم ځای وې مې جیزه په ریډیو پاکستان کې هغه ته وایي چې ریډیو پاکستان خو بوزغلي خانه ده که نه د فنکارانو او د دې ټولو که فلمي دنیا ده که ټلویزیون دی دلته خاص هغه کسان چې د ریډیو نه تللي دي نو دغه ادارې د هغې په وجه باندې یعنې مشهور دي. او زه اوس د بھارت نه رالمه سموده مې هلته تېره کړه نو آل انډیا ریډیو کې اوس هم د پطرس بخاري او د زیډ بخاري چرچه ده. مجیا خو ډېر لوی شخصیات و البته موږ زونه ویلی شو چې موږ هم په هغه اداره کې کار کړی دی په کومه اداره کې چې دغه کسان هغې د دې رده ایښی او د دې بنیاد یې ایښی. نو خبره مې دا کوله چې په هنرمندۍ کې د ده څه شک نشته. ما ذکر وکړو 255 اے کوارټر یو ورځ دوی به چې رالو نو نظیر الحق او افکار سره به زیات ګپو چې ای بنو یو پیره راښکاره شو. ما ته وایي چې جې زه خو چې دلته راشم او تا ته وګورم نو دا ساه مې ډوبه شي. مې ولې په دې تنګه کوټه کې څه ناستې کله کتاب لولې او کله څه لیکې ستا بل څه کار نشته او دا ټول اسلام آباد شینکې چېرته کې سړی بهر وځي څه هوا مو خوري. نو ما ورته مې ولې میډم مې غواړي خو چې څوک راسره وي یوازې باندې خوند نه کوي. نو دوی داسې منصوبه وتړله چې ړومبې خو د دې کلي دیول ته لاړم. د دې د کلي نوم دی دیول.
بیا په هغه علاقه کې وګرځېدو د هغې نه داسې تلو اوتلا او شلمان غالبا چې ورته وایي هغه داسې علاقې دي چې ښه په سخته ګرمۍ کې به هلته د ماسپښین لمونځ که کوې که کښېنې نو د نور پیتاوي پکې نو هله به وخت تېرېږي داسې علاقه وه دغه شان د فیض ګدون په برکت بټګرام ما ولیده په لومړي ځل د اختر حیات قمر د کتاب مخکتنه وه نو مونږ فیض محمد بوتو د ده د مخکې نه هلته کې د سعودي عرب کې د میشته کېدو په دور کې لکه اشنایان او دوستان پیدا شوي یو پکې معتبر خان یو نوم و چې هغې بیا راته زه نه پېژندم او د دې په وینا زه ایرپورټ ته لاړم او معتبر خان ته مې هرکلي وویل نو هغه ماله د تفسیر عثماني تحفه هم راکړې وه او د فیض محمد په وجه بټګرام پوزه بانډه دغه ټولې علاقې ما د دې په وجه باندې لکه کتې کني نو زما مثال د چیندخت څه د کوهي چیندخ یا هغه وایي چې د مولا منډه تر جوماته پورې او د جولا تر کډۍ پورې ځان پورې یو بله خبره دا هم کولی شم چې د حیران خټک صاحب د الله صحت ورکړي چې کله دې د دعوا اکاډمۍ ورکشاپونه به کول نو یو ورځ پکې ایښې وه د سیل لپاره نو موږ یوبیا پارک ته لاړو نو د سوات یو ادیب شاعر او محقق و رحیم شاه رحیم الله دې وبخي نو ما ته وایي شفق صاحب تا خو به دا ټول سیلونه کړي ورته یې مې دا وړومبی ځل دی چې زه راغلم نو ما ته وایي چې ولې د پیسو مې نه مې یو ورځ چوټي نو مې زه لاړ شم کلي ته او مې دغه شکر پړني او دامنې کور ته تللی وم مې نور څیزونه خو ما نه لیدلي نو زما ورور هم هغه وخت کې و مشر هم راته غوسه شو چې دا خو ډېر زیاتې دی چې ته په اسلام آباد کې هم لکه نه ګرځې نو کوم ځای به ګرځې لکه دا رسیل ځای دی نو دا سیلاني فیض محمد ګدون سیلاني فیض محمد ګدون دی مخکې عرض وشو چې لکه د کمپوزنګ په حواله لکه زما د رور کتاب لالهزار د پرهرونو د ټایټل لپاره ما ورکو رفعت خټک صاحب له اوس په دې کې خو شک نشته چې هغه یو ډېر ښه آرټسټ دی مصور دی خو چې ته ورته شپه ورځ په سر ناست نو کیدای شي چې بیا ستا کار وکړي کني نو د میاشتې نه کلونه تېرېږي نو دغه حال نو فیض محمد ګدون دی الله پاک ژوندی او ښه لري نو په هغه سات باندې لکه هغه کمپوزنګ هغه ټایټل داسې برابر کړي دا شان زما د افسانو یو کتاب و سپوږمۍ د هغې ټایټل او دم لکه فیض ګدون تیار کړي د دې ټولو خوبو مالک دی ما که څه خبرې پاتې کېږي او پاتې کېږي ما خو یو خبره ما مخکې وکړه چې دی سعودي عرب ته تلي د روزګار دپاره نو هلته هم ښه کامیاب وختونه تېر کړي خو کوم وخت کې چې دی روانېدل نو د ادبي سوسایټۍ ټول ملګري ورپسې ډېر زیات خفه وو څه خاص تړلې منصوبه نه وه خو د هاشم بابر په کور کې چې د دې د رخصتۍ کوم هغه مجلس مونږ کړی و نو په هغې کې محمود احمد صاحب ډېر ښه نظم اورولی و حسرت یوسفزي دې ته منظومې پرزونې پیش کړې وې په دغه موقع یو څو شعرونه ما هم لیکلي نو که ستاسو خوښه یا به درته واورم شعر داسې و چې زړه مې شوکېږي ستا په تلو ولې ما هېڅ ونه وی زړه مې شوکېږي ستا په تلو ولې ما هېڅ ونه وی په مخه یوړو حادثو ولې ما هېڅ ونه وی سترګو ته رامې شي د اوښکو سیلابونه ستون شي سترګو ته رامې شي د اوښکو سیلابونه ستون شي څومره ستم وکړه پښتو ولې ما هېڅ ونه وی زمونږ ګلونه تل رژېږي د صحرا په شګو زمونږ ګلونه تل رژېږي د صحرا په شګو جون مو تېرېږي په ازغو ولې ما هېڅ ونه وی لکه نظر به زما سترګو کې موسیږي اشنا
لکه نظر به زما سترګو کې موسیږي اشنا ډېر څه مې ووې خاموشو ولې ما یې سونه ته رنګیني زمونږ د شعر ته ځواني د فکر پوه یو د زړونو په کیسو ولې ما یې سونه په مقصد وتشا زلمیه د ما بڼ زمریه په مقصد وتی شاه زلمیه د ما بڼ زمریه بلا به وجنو د دې شپو ولې ما یې سونه او شفقه هلته کې کعبه هلته روزه د رسول شفقه هلته کې کعبه هلته روزه د رسول مسجو په دغه ولولو ځکه ما یې سونه او تاسو سره ما دا خبره مو کړه چې په ګډون مازو کې دیول کله دی چې فیض محمود ګډون پکې سترګې غړولې دي هغه کلم چې ما ولید پړونګي ځل دا یې کوڅې داسې دي چې دنګ دنګ دیوالونه دي نو په کوڅه کې چې ته ځې نو دوه کسان پکې تللی شي دا تپوس مې وکړه چې دا دونه تنګې کوڅې وایي چې پخوا خو به دښمنۍ وي او ډزې به وي د پورې غرونو نه نو دا کوڅې چې دي دا په خپله مورچین دي د دې ځای نه به لکه مقابله وه او یو جومات و پکې او یوه اجرا زما په دې ډېر زیات خوښ شو چې یو جومات او یو اجرا نه دا د ګډون مازو کلی دا کابګنۍ او دغه نه پورته نو دا شعرونه دي چې پروډ نه دی دا کاب ګندف نه مخکې دیول لکه زلف الول دی محبوبه قلا دیول دی ګدانه پکې اوسېږي دا د شنو زمرو ځنګل دی پت پښتو پالي په نره په بدل کې بې بدل دی دا کوڅې د کاڼو ګټو یو اظهار د کلک عمل دی پوخ سنگر د پښتنو دی مغلوالو ته اجل دی د فطرت سره اشنا دی ګوره حسن شډل دی هر وګړی یې سنګین دی خو په مینه کې بخمل دی هر وګړی یې سنګین دی خو په مینه کې بخمل دی د مابڼ د لمن ستورې ښکلی سوات ورته خجل دی ښکلی سوات ورته خجل دی د مابڼ د لمن ستورې ښکلی سوات ورته خجل دی یو نظر د حسن غواړي په ښکلا کې سل پسل دی یو جومات یوه حجره ده جون تړلی ول په ول دی چې مین پر شاملنګو د قریش د فیض محل دی تصور د دغه ښکلیو د شفق په خوله غزل دی تشکر